درې څیزونه داسې دي چې هغه تا الله نه لرې کوي. یو چې ته ګناه وکړې، غټه ګناه به دې کړي، خو ته به یې مړه دا وړه غوندې ګناه ده، معمولي ګناه ده، خپل ګناهونه وړه شمېرل. دویم نمبر، او چې ته لږ غوندې ښه وکړې، لږ غوندې ښه وکړې، او ته او ما خو د غر وره نیکي وکړه، دا شی د الله پاک نه لرې کوي. دریم نمبر، چې ته ووایې چې دا نور خلک نه پوهېږي، دا ړانده دي، صرف زه پوهېږم، زه هوښیار یم، دا نور کم عقل خلک دي، دا د الله پاک نه لرې کوي. نو د درې څیزونو نه ځان وساتو. څه پوه شو قربان؟ په کمنټ کې به جواب راکړي.